سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. تېره ورځ د بریکس جلسه شروع شوه. دا جلسه که څه پر ختمېدو ده خو لا هم هغه مشران چې روسیې کې وه دوی به خپل ناستې لري خو جلسه په اصلي ډول باندې ختمه سوې ده. یو موضوع چې د دغه جلسې وروسته ډیره مشهوره سوه هغه دغه تصویر و چې پوتین په لاس کې یو سمبولیک ډول پیسې دي چې دا ډېر شهرت یې ترلاسه کړو او ډېرو خلکو پر دې باندې خبرې وکړې او ډېرو خلکو حتی دا یې رسمي وبلله او حتی بعضو د اوسني حاکمانو ډلې هم دا کسانو خپل په واتساپ ګروپونو کې یو بل ته یې مبارکیانې هم ورکړي وې چې هغه مبارکیانې ماته ورسېدل. دوی یو بل ته مبارکي ورکړې وې چې افغانستان هم په بریکس کې شامل سو. دا پیسې نن پر دغه باندې خبرې کوم چې په دې جلسې کې څه وسوه او دغه نوټ په رښتیا اصلي دی که دا یو سمبولیک نوټ دی. زه پر دغه باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې د دغه نوټ په هکله باندې خبرې تاسو ته وکړم. نوټ په اصل کې د روسي سفیر په داسه کې په ساوت افریقا کې په لومړي ځل باندې پوتین ته یې په دغه جلسې په خلاصېدو سره چې کله جلسه خلاصېږي او دوی ټول وځي دلته دغه نوټ پوتین ته په لاس ورکوي. یعنې تاسو په تصویر کې وینئ چې پوتین یې هم په لومړي ځل باندې وینئ. دا یو سمبولیک نوټ دی چې دا یو عرب ډیزاینر دی په 2 کاله وړاندې چې دا یې جوړ کړی و. بیا وروسته دغه تصویر یې پوتین خپل د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاروف ته یې وښولو. د هغه وروسته بیا پوتین دغه سمبولیک نوټ د روسي د مرکزي بانک رئیس ته هم ښیي چې دلته یې زه تاسو ته وښیم. دغه ښځه چې تاسو دلته وینئ دا د روسي د مرکزي بانک رئیسه ده چې اوس تاسو ته یې نورې خبرې هم درښیم. خو په اصل کې کیسه د دغه ځای څخه شروع سوه چې د روسي سفیر په ساوت افریقا کې په دغه جلسې په اخر کې پوتین ته یو نوټ ورکوي چې پوتین هم د دې په کتلو سره حیرانه کېږي او نورې خبرې به نور شواهد هم تاسو ته دلته وړاندې کوم. خبر هغه وخت مشهور سو چې په ټویټر کې یو جعلي پاڼه د بریکس په نامه باندې دغه خبرې نشر کړې وې خو ډېرو خلکو دې ته توجه وکړه چې دغه پاڼه به په رښتیا د بریکس پاڼه اوسي. که تاسو دلته راستئ د دې پاڼې د خبرونو کیفیت وګورئ دا ډېر یعنې په ضعیف لیول باندې معلومات خپروي او دا د بریکس د پورې هیڅ تړاو نه لري او دا زیاتره چې د وریفای خبره کړې ده. وریفای خبره ځکه کړې ده دا اوس د پوتین په هکله باندې بریکس هیڅ وخت پوتین خبرې نه کوي یا بریکس د جو بایدن په هکله باندې خبرې نه کوي. یا دلته د بریکس یو بل خبرې هم دغه پاڼې نشر کړی دی چې ټرامپ او داسه دا خبر چې دا د بریکس سره هیڅ تړاو نه لري او دا یو جعلي پاڼه ده. تاسو هم کولی شئ چې اوس په ټویټر کې دا رقم جعلي پاڼې جوړ کړئ او که وریفیکیشن غواړئ د طلایي وریفیکیشن چې دی $19 دی، ابي وریفیکیشن چې دی $11 د میاشتنۍ فیس غواړئ تاسو ورکولی شئ او دا تاسو ځان ته اخیستلی شئ. بل د دغه خبر وروسته د روسي نیکستا هم د یو خبر نشر کړو او ویډیو یې هم نشر کړه او دلته یې ویلي دي چې پوتین یو سمبولیک بانک نوټ د روسي مرکزي بانک رئیس ویلریا ته ښکاره کړو. په تاسو که په ویډیو کې وګورئ ویډیو به زه دلته دا ویډیو بالکل غټ کړم. دلته وګورئ پوتین دغه کوم نوټ چې دی دا د بانک رئیس دی ښکاره کوي او په دغه لحظه کې کسانو ځینې عکس نیولی دی او پوتین هم دلته خاندي دی وروسته. نو بیا دغه خبرې د روسي خپله د روسي ایشیا ډلي ورځپاڼې هم وویلو چې دغه نوټ چې دی دا یو سمبولیک نوټ دی چې د روسي سفیر پوتین ته په دغه جلسې کې په لاس ورکړلو. ښه اوس دا بله خبره ده چې ټولو دا خبره رد کوي چې دا نوټ رسمي نه دی. اوس راځو پر دې جلسې باندې.
دغه جلسې کې په لومړي ځل باندې 4 نور غړي ور اضافه سوه چې هغه غړي دي مصر، ایتوپیا، ایران او امارات. دا 4 هیوادونه په دې غونډه کې اضافه سوه. ګنګوسي دا وه چې عربستان به هم اضافه کېدلو، خو عربستان دې وار کې ګډون ونه کړلو. نو اوس د بریکس غړي هیوادونه چې دي 9 هیوادونه دي او ورته کاندیدان چې دي کاندیدان حدودا 150 هیواده ورته کاندیدات سوي دي. ښه، په دې جلسې کې دوی یو خبره چې وکړه هغه په 2021 کال کې چې دوی کوم پریکړه کړې وه پر بانک باندې چې دا هغه هیوادونه دي چې خپل داسې غوښتنلیکونه ورته استولي دي چې افغانستان هم پکښې کوي. غوښتنلیکونه فقط پکښې کې د ایران و مصر، ایتوپیا او امارات پکښې کې ومنل سوه. دغه خبر کې چې دلته څوک په 2021 کال کې دوی یو بانک اعلان کړلو، د نیو ډیولپمنټ بانک. دا یو نیو ډیولپمنټ بانک. دغه بانک چې ویه په 2021 کال کې په اعلان سو او اوس دا ځل هم ویلو چې دا بانک به د بریکس مرکزي بانک وګڼل سي او دا به موږ ټول هیوادونه په دې باندې فیصله وکړو چې دا بانک یعنی د بریکس بانک دی خو نوم به یې نیو ډیولپمنټ بانک. او بل د بریکس مرکزي دفتر چې په 2021 کال کې فیصله پر سوې وه چې په شانګهای کې باید وسي، دا ځل په رسمي ډول باندې وکړه وسوه چې دوی باید په شانګهای کې دغه مرکزي دفتر د تل لپاره پاتې سي. ښه، اوس که راسو د څه په حساب دا د روسي مرکزي بانک رئیسه ده چې هلته هغه پوتین هم هغه د سمبولیک نوټ تصویر په لاس ورته ښکاره کړلو. اوس راځو په دې هکله باندې خبرې کوو چې بریکس څه رقم پیسې غواړي چې دوی لانچ کړي. دا چې بیا دوی کاغذ نه غواړي او داسې لکه ډالر غوندې نه غواړي، بیا څه غواړي چې دوی نشر کړي. په حاصل کې بریکس چې رهبري یې چین او روسیه کوي، دوی په پلان لري چې ډیجیټل کرنسي لانچ کړي. ډیجیټل کرنسي به څه رقم وسي، یعنی دغه غړي هیوادونه چې هر څومره هیوادونه په دې کې راځي دا به ټوله ډیجیټل کرنسي ولري. د مثال په ډول باندې ته ستا په موبایل کې کریډیټ راځي، همدغه کریډیټ به وسي، یعنی فزیکي پیسې به د بریکس په هیوادو کې نه وسي، او که وسي هم هغه به دغه غریب او پسمانده هیوادو دپاره دوی به نوټونه نه چاپ کړي، مګر په عموم کې د دوی فیصله دا ده چې دوی په ډیجیټل کرنسي باندې. د ډیجیټل کرنسي فایده څه ده؟ ډیجیټل کرنسي چې د په حاصل کې د یو سرکولیشن په شکل باندې راځي. مثلا ته کولی سي دې ته ورواستئ، دې کولی سي دې ته ورواستئ، دې کولی سي دې ته ورواستئ، دې کولی سي دې ته ورواستئ. داسې نه دی چې یو ځل به ته دلته مرکزي بانک ته هستوي، بیا دا مرکزي بانک بیا هغه ته هستوي، بیا مرکزي بانک دې ته هستوي، دا مرکزي بانک دې ته هستوي. دا په بلاک چین سیستم باندې جوړ کړی دی چې هر یو کولی سي یو هر کس سره په اړیکه اوسي او بې له کوم محدودیته دوی یو بل ته پیسې واړوي. عین لکه اوس چې موږ بیټ کوین تبادله کوو، یا بیټ کوین او اتریوم او دا ټول ډیجیټل کرنسیان چې دي په همدې ډول باندې په همدغه ډول باندې دوی غواړي چې دا په سرکولیشن یعنې په دایروي شکل باندې دا کار وکړي. داسې نه اوسي چې مرکزي نقطه ولري او دا ټوله په مرکزي نقطې کې سره وصل اوسي. دا ډول چې دی هغه سویفت دی. نو سویفت همدغه مشکلات چې جوړ کړي چې پیسې ډېر وخت کله کله بندېږي. په دا خاطر باندې دوی دغه سیستم مکمله له منځه وړی دی. یوازې او یوازې دا به په دایروي شکل اوسي. د مثال په ډول باندې زه اوس پیسې لرم، دا پیسې غواړم چې امریکا ته واستوم، مستقیم زه کولی شم د هغه کس اکاونټ نمبر واخلم، بس یې مستقیم ورته واستوم. حاجت به نه اوسي چې زه به مثلا امریکا ته واستوم، امریکا حکومت به تاییدي واخلي، بیا پسې به دې ته راځي. نه، بې له تاییدي به مستقیم راځي، د دې اکاونټ ته راځي. دا ښه توب دا ده چې تجارت به ډېر سرعت پیدا کړي، اعتبار روح. او بله خبره دا ده چې ډېر هیوادونه به دغه پابندیانې نور ونه لري چې یاره پر تا باندې نور پابندي ده، ته نسي کولی په سویفت کې اوسئ، ته نسي کولی تجارت وکړي. دغه پابندي به د دې پسه باید ختم سي. د بریکس د پیسو د انتقال په سیستم باندې به هیڅ هیواد خپل اثر ونه لري. یعنې دا یو آزاده او هر اړخیزه سیستم دی چې هر یو کولی سي هر وخت باندې هر ډول پیسې، هر څومره پیسې انتقال کړي او هغه هم
فیس یې ډېر کم به اوسي او هغه فیس به هم ځي مرکزي بانک ته نیو ډیولپمنټ بانک آف برکس چې دی هغه ته به ځي او هغه پیسې بیا به د دوی هغه مدیریتي سیستم چې د برکس په ټولنه کې کېږي پر هغه باندې به مصرفېږي. ښه، ولې دوی کاغذي پیسې نه چاپوي؟ ولې دوی پر ډیجیټل کرنسي باندې ځي؟ په اصل کې روسیه او چین دا دوه هیوادونه چې دوی په د دغه برکس کنټرول او قدرت خپل په لاس کې نیسي. که دوی کاغذي پیسې چاپ کړي د کاغذي پیسو د چاپ دپاره ډېر کنټرول پیدا کېږي. د مثال په ډول باندې نړیوالې ادارې به کنټرولوي چې دا پیسې ته دومره چاپوي، د دې پشتیبانه څه ده، د دې هغه ډېرې خبرې پکې ده. مګر په ډیجیټل کرنسي کې چې دی عادات ور اضافه کړه. دلته اوس مثلا د یو هیواد سره به دومره پیسې اوسي، یو بل صفر هم ور اضافه کړه، دا دی بس یو قدرت ځینې جوړ شو. نو دوی به ډیجیټل کرنسي کې بدل دي چې پابندي به کم اوسي او خپله د چینایانو روسانو هم دا ویلي دي چې هغه هیوادونو ته به راپور ورکول کېږي کوم چې په دې کې غړي دي. داسې نه ده چې امریکا یا اروپا ووایي چې زه به راځم ستا د پیسو نظارت کوم. ته ضرورت نه لري چې ته نظارت وکړې. موږ خپله سره پوهېږو چې سره کم پیسې یو بل ته تبادله کړو. نو په دا خاطر باندې که چاپ سیستم ته ولاړه هلته نظارت پیدا کوي. هلته مثلا ډېر نړیوالې ټولنې دي، هغه نړیوالې ټولنې به دا کنټرول کړي. نو اوس چې دی په ډیجیټل ډول باندې اوسي، په ډیجیټل ډول باندې فقط صفرونه ور اضافه کړه، پیسې دې خلاص. نو په دا خاطر باندې تېر وار هم روسیې او چین دا ویلي وو چې موږ په ډیجیټل کرنسي باندې توجه لرو چې دا به ډیجیټل کرنسي واوسي او هر څوک به یعنې هر وخت به هر دوکاندار هر ځای به د برکس د پیسو د تبادلې سره به دوی کار اخلي. د مثال په ډول باندې که زه د برکس ټولنې کې واوسم او د دې بانکي اکاونټ ما سره واوسي، بیا ضرورت نشته چې زه به ان ته ځم هلته بیا نورې پیسې واخلم، یا به روسیې ته ځم هلته به نورې پیسې واخلم، یا چین ته ځم نورې پیسې واخلم. دغه یو برکس پیسې دي په ټوله اسیا کې. او یا دا ودن اوس یې ویلي دي چې نن یې اعلان وکړ 150 هیواده غواړي چې د برکس په داسې سیستم کې ځانونه یې هډ کړي. 150 هیوادو کې به ستا بانکي سیستمونه ټول یو شانتې اوسي او یوه پیسه به اوسي، بې له دې چې ته ولاړ هر ځای چې ځې میدان هوایي کې به هلته تبدیلوي نه، فقط به په ټلیفون کې به ستا بانکي اکاونټ اوسي او خو ټلیفون به وباندې مښلی وي او پیسې به ځي او پیمنټ به کېږي بې له کوم محدودیته. او دا به ډېرې ښېګڼې ولري، ډېر ګټې به ولري. او په راتلونکي لیکچر کې به تاسو ته ووایم چې ولې افغانستان یې وننولو، که څه افغانستان ورته درخواستونه هم استولي دي او هیڅ جواب یې هم ورکړی نه دی. خپله د اقتصاد وزیر هم دا خبرې کړې وې چې موږ ورته د غوښتنلیکونه لېږلي وو خو هیڅ جواب یې موږ ته راکړی نه دی. نو په راتلونکي درس کې په هغه باندې خبرې کوم چې ولې افغانستان یې په دې لس کې نیول نه دی او افغانستان یې حتی دې جلسې ته هم دا ځل رابللی نه وو. که څه ډېر هیوادونه 150 هیوادونه یې رابللي وو د ناظر په شکل باندې، هلته سفیران او هلته د دوی استازي رابللي وو، مګر د افغانستان څخه هېڅوک هم حتی د استاز په ډول باندې هم یا د ناظر په ډول باندې هم بللی نه وو. دا و د نن ورځې ویډیو چې د برکس په مالي سیستم باندې مو خبرې وکړې او په هغه جهالي نوټ باندې مو خبرې وکړې چې ډېرو اوسني چارواکو یو بل ته مبارکیانې هم ورکړې وه. نو زیاتره په خیال پلو باندې ژوند مه کوئ، حقیقت را پیدا کړئ او خپل ولس ته حقیقت وړاندې کړئ. دا خیال پلو باندې ژوند نه کېږي چې یاره فلانکي موږ په رسمیت وپېژندل، فلانکي موږ په رسمیت وپېژندل. اول خپل ملت ته کار وکړئ چې ملت مو په رسمیت وپېژني، بیا به نړۍ خپله په رسمیت پېژني. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.